بسم الله الرحمن الرحیم. د کور را د نن ورځ درس ته هم ښه راغلاست. د نن ورځې په درس کښې به زه تاسو ته د ګلاس افیکټ څخه د ګلاس افیکټ طریقه تاسو ته وښیم څنګه کولی شو موږ د ګلاس افیکټ استفاده د هغه څخه استفاده وکړو، څنګه کولی شو هغه په منځ راوړو. د دې دپاره به اول تاسې راسئ، څه به وکړئ، موږ به یو شکل واخلو د هغې د رسمولو دپاره هغه بل ته رسم کړو. د دې د رسمولو څخه بعد به څه وکړئ، د رسمولو څخه بعد که مو دې په شکل څه تغیر مغیر غوښتئ چې راولئ، کولی شئ تغیر پکښې راولئ، او که نه رابسئ دلته یو کلر به ورکړئ، صحیح بلو کلر مو ورکړئ. د هغه څخه به راسئ د آوټلاین ټول ته، د آوټلاین په ټول کښې به د دې څخه آوټلاین به آف کړئ، نو آوټلاین. اوکې، د هغې څخه بعد راسئ ایډیټ مینیو ته. په ایډیټ مینیو کښې موږ لرو د ډوپلیکیټ دپاره شارټکټ یې کنټرول ډي دی، او تاسې کولی د ایډیټ مینیو د لارې څخه کولی شئ راسئ ډوپلیکیټ ته، او یا هم شارټکټ استفاده وکړئ کنټرول ډي. اوکې، د فعلني شکل کاپي مو ترلاسه کړله یا ډوپلیکیټ مو ترلاسه کړئ. د دې څخه بعد دې کاپي ته به راسئ، سپین رنګ به ورکړئ، وایټ کلر به ورکړئ، هر رنګ چې تاسې ورکوئ. نن ورځ موږ د سپین کلر څخه استفاده کوو، تاسې کولی د نورو افیکټو څخه هم استفاده وکړئ. د دې په منځ راوړلو سره سایز به ور کم کړو، تر یو حد تر اندازې چې هر څومره کولی سایز به کم کړو، هغه معینه اندازه سایز چې مو کم کړي. د هغه څخه بعد د دې پر ځای کولو څخه بعد تاسې به څه وکړئ، دا اولنی ابجکټ په انتخاب کړئ. د دې د انتخاب څخه وروسته په کیبورډ کې به شفټ ونیسئ او دوم ابجکټ به انتخاب کړئ. د دې څخه بعد دلته به راسئ انټراکټیوټي ټرانسپیرنسي ټول ته، د ښکته خوا څخه اول، دوم، دریم، څلورم، پنځم ټولز ته به راسئ، په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې چې مو کلیک کړئ رابسئ دلته دغه اول ټول دی د انټراکټیوټي بلینډ ټول په نامه، دا به انتخاب کړئ. د دې په انتخابولو سره رابسئ دغه اولني ابجکټ، د دې په انتخاب سره رابسئ دغه اولني ابجکټ د منځ څخه به دا واخلئ، رسم یې کړئ لکه ویکتور غوندې مخ پر لوړ باندې تر دغه پاسنۍ نقطې پورې. د هغې څخه بعد موږ به داسې یو ګلاس افیکټ شکل په لاس راوړو لکه دا غوندې. د دې څخه بعد دا تر اوسه هم کاپي نه دی، بیا هم کولی شئ په دې کې موږ څه تغیرات راوړو. دا بیا انتخاب کړو د خپل ابجکټ. د انتخابولو څخه وروسته به تاسې څه وکړئ، بیا به د دې کاپي واخلئ، ډوپلیکیټ کنټرول ډي ډوپلیکیټ. اوکې، اوس به نو ډوپلیکیټ ته به کلر ورکړئ، کلر به ورکړو وایټ، سپین رنګ به ورکړو، او د هغه څخه بعد اندازه به را کمه کړو، سایز به یې ور کم کړو، څونه کولی شو چې سایز یې کم کړو، هغونه کوشش وکړئ سایز یې کم کړئ. د هغې څخه بعد د دې نښې به سره تنظیم کړو چې په دغه لاندې افیکټ پر سر باندې مستقیما قرار ونیسي. لږ څه به نور هم سایز کم کړو، ځکه چې موږ په اول کې اشتباه کړې وه، سرکل مو کوچنی رسم کړی دی، الیپسیک. وروسته د دې چې مو دا ابجکټ سره ځای پر ځای کړي، د هغې څخه بعد به نو اوس څه وکړئ، اوس به نو راسئ بیا و دې ټرانسپیرنسي ټول ته، انټراکټیوټي ټرانسپیرنسي ټول ته. دې ته چې راغلاست دلته به کلیک کړئ، دا ځلې به لاسنی ټول به انتخاب کړئ، دغه د ګلاس افیکټ ټول اخرنی ټول. د دې په انتخابولو سره دا به انتخاب کړئ. د دې په انتخابولو سره دلته به راسئ، په دې کې به دغه دریم آپشن لینیر به انتخاب کړئ. د لینیر په کلیکولو سره تاسې به داسې دوه ویکټورونه په لاس راوړئ. د هغه څخه بعد اوس موږ څه کولی شو، تاسې کولی شئ دې ویکټور به هغه انجام ته تغیر ورکړئ، یو حرکت بل حرکت، دا به راوړئ ډاون کښته خواته. اوکې، یو افیکټ. د دې څخه بعد دا بل د افیکټ دپاره موږ بل چې هم لرو، دې ته به هم حرکت ورکړئ. د هغې څخه بعد دی هم انجام ته به هم حرکت. صحیح. اوس به راسو د دې اولني افیکټ ته لږ څه به دې لوړې خواته حرکت ورکړو، څه تغیر پکښې راځي. اوکې اوکې، د دې څخه بعد دا خپل دا بل اوکې
دې ویکتورونو په حرکت سره دا ټول دغه ترانسپیرنسي افیکټونه دي، ویکتورونه نه بلکې هغه افیکټونه دي. اوس ګورئ لیرس هغه پاسنۍ کوم شعاع یا کوم رڼا چې د افیکټ د موږ لرو کولی سي هغې ته هم تغیر ورکړو. په هر رقم چې تاسې وغواړئ چې کولی سئ تغیر پکښې راولئ او ډېر ښایسته یې جوړ کړئ. نور نو باقي ستاسې په کریټیویټي پسې اړه لري څونه تاسې کولی سئ دې څخه استفاده وکړئ. نو دغه یو ډېر ساده شی دی، خو مقصد زیات اوقات ما لیدلی دی چې په اعلاناتو کې او په ډېرو نورو کاډو دې شیانو کې دوی کوښښ کوي چې داسې یو افیکټ جوړ کړي. بیا دې افیکټ په دوروبر کښې مثلا د یو کمپنۍ نوم نوشته کړي یا په دوروبر کې یو لوګو راولي، بیا دا شعاع دا لوګو پر سر باندې راولي. نو جوړول طریقه یې دا رقم ده. باقي تاسې کولی سئ دې په منځ کې ټکس ته ځای ورکړئ، په مابین کې تاسې کولی سئ پکچر او ډېر څه تغیرات نور تاسې کولی سئ په دې کې راولئ. خو دا هماسې فقط دغه د دې هغه د مطلب دغه افیکټ منځته راوړلو طریقه دغه وه. نو خدای دې وکړي چې نن ورځ په درس باندې پوه سوي وایاست او دا افیکټ څومره خوندور دی څومره نه دی نو ما نسم درته ویلی، خو مقصد ډېر شی دی او په ډېرو حصو کې د څخه کار اخیستل کېږي. نو د کورل ډرا د نن ورځ درس په دغه ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي زما مخکینۍ ویډیوګانې ما هم کتلې وي، نو که زه هم په خپل کارو کې ټمبل یم ویډیوګانو کې په تکلیف باندې د اپلوډولو په دغه سره مخامخ کېږم اکثره وخت، خو بیا هم زه به کوښښ وکړم چې خپل ویډیوګانې ستاسې تر تاسو پورې در ورسوم. تر بل درس د خدای په امان ستاسې د نیکو مشورو په هیله.